السلام علیکم ګران اوریدونکو، په دې هیله چې روغ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې له بېلتون وروسته د ناول له 11مې برخې سره حاضر شوم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. د تېرې برخې وروستي لفظونه: هغه کوچنیانو چې د تعلیم خبره واورېده نو په څېرو کې یې خوښۍ وځلېدې او نوې هیلې یې راپیدا شوې. نوې برخه: للمې هغوی ته یو ټاکلی وخت وښود. د یو څو ورځو په تېرېدو د ښځو او پیغلو نجونو تعداد زیات شو. للمې پوره 2 ساعته هغوی ته لارښوونه کوله. د ټولو تعداد تر 10 شاوخوا ورسېد. للمې د جامو ګنډلو د ماشین په بخش کې ډېره لویه ستونزه درلوده، خو ګزاره یې په هماغه یوه ماشین کوله او ناهیلي یې نه منله. لومړی یې هغوی ته د کاغذونو په مرسته زده کړه شروع او د جامو ډیزاین او برش کول یې ور وښودل. تر ډېره دا ښځې او نجونې بې سواده هم وې. للمه ډېره زړه سواندې او مهربانه نجلۍ وه. د مکتب د ادارې په مرسته یې دې ښځو ته کتابونه او کتابچې هم راوړې چې 1 ساعت یې د درس ویلو لپاره وټاکه او بل یې د خیاطۍ لپاره. د دوی ښځو او نجونو په وجود کې ډېرې وړتیاوې استعدادونه وه، تر دې چې ډېرو به د للمې سره د دوکان د خرڅلاو لپاره په جامو ګنډلو کې ونډه واخیسته. وحیدې د هغو د جامو ګنډلو د ماشین د کمبود ستونزه اصغر سره شریکه کړه او له هغه یې مرسته وغوښته، خو اصغر ورته وویل: کومه للمه چې زه پیژنم هغه به دا پیسې او دا کار قبول نه کړي، ځکه هغه یو باغروره نجلۍ ده. زه هم نه غواړم د هغې غرور کم کړم، خو که یوه بله طریقه ورته جوړه کړو ښه به وي. وحیدې وویل: خو دا سمه ده، رښتیا زموږ یو ښوونکی په یوه خیریه مؤسسه کې کار کوي. زه به ستا پیسې ښوونکي ته پټې ورکړم او هغه به یې بیا للمې ته د مؤسسې په نوم ورکړي. داسې به للمه پوه نه شي چې پیسې د مؤسسې نه بلکې ستا دي. د اصغر دا نظر خوښ او همداسې یې عملي کړل. للمې هم پرې د خیاطي ماشینونه او نور اړین توکي واخیستل او له دې ستونزو هم خلاصه شوه. ښځې او پیغلې نجونې هم قرار د خیاطي په زده کولو او د درسونو په لوستلو بلدې شوې. هغوی به هره ورځ په ډېر شوق سره راتللې. کوچنی اختر هم په رارسېدو و. د للمې دې دوکان پیرودونکو تر مخکې ډېر زیات شوي وو. خلکو په لاس ګنډلې جامې ډېرې خوښولې. په للمې باندې د کار بوج ډېر زیات و، خو بیا هم هر کار په پوره اخلاص او ایماندارۍ سره ترسره کوو. د اختر لپاره یې نوې جامې ډیزاین کړې او تیار یې کړې. اصغر په اختر کې د للمې لپاره شنه افغانۍ ګنډلې جوړه واخیستله او د وحیدې په لاس یې ور ولېږله. للمې ډېره خوښه کړه او زړه پورې کلکه ونیوله. په سبا سهار د اختر په لومړۍ ورځ یې په غاړه کړه. په ښایست کې تر نغمې ښاپېرۍ کمه نه ښکارېده. د اصغر زړه د هغه لیدو ته ډېر بې قراره و او د هغه د لیدو لپاره یې په لارو چارو فکر کاوه. د انګړ دروازه وډبېده. للمه ژر دروازې ته لاړه. سترګې یې په کوچني ورور ولګېدې چې دواړه لاسونه یې د پاپړو او ژاولو نه ډک نیولي وه. للمې ترې وپوښتل: دا دې له کومه کړل؟ کوچني ورور په شا وکتل او لاس یې ونیوه. للمې چې سر ور پورته کړ، خپل د خوبونو او خیالونو په شهزاده یې سترګې ولګېدې. اصغر د هغې په ښایست کې سم ورک شوی و. سترګو یې آن رپ هم نه خوړه. للمه په افغاني زرغونۍ جوړه کې سمه جنتي حوره معلومېده. د اصغر پر تن هم هماغه افغاني واسکټ و چې للمې په خپل لاس ورته جوړ کړی و.
د هغه ښایست یې 2 چنده زیات کړی و. د دواړو له یو بل نه سترګې نه لرې کېدې. دواړو داسې یو له بله د جمال او ښایست ننداره کوله لکه د نړۍ ټول خلک چې ړانده وي او هیڅوک یې نه ویني. للمې په اشارې کې د اختر مبارکي ورکړه. زغر هم د هغې د کوچني ورور په لاس هغې ته د اخترۍ ورکړ. ناڅاپه د انګړ نه د للمې د پلار غږ پورته شو. للمې ته په دروازه کې څه کوې؟ د للمې د پښو نه څا ووتله. پلار یې زر را مخته شو او د دروازې نه یې د باندې شاوخوا وکتل. للمې د بیرې خپلې سترګې کلکې پټې نیولې وې چې د هیلې غږ یې واورېده. په حیرانتیا یې ور وکتل. هیلې د للمې له پلار سره اختر مبارکي وکړه. پلار یې وویل هیلې لورې للمه درته په بې قرارۍ دروازه کې ولاړه وه. دا ته راتللې ځکه داسې وارخطا وه. د للمې پلار هم حجرې ته د مېلمنو څنګ ته ولاړ. هیلې ترې د دې حالت وپوښتل. للمې هم ورته هر څه وویل او په آخر کې ترې مننه وکړه چې له لوی جنجاله دې خلاصه کړم. که نه نو پلار ته به مې څه ځواب ورکوه. هیلې بیا هغه تیره د مرکې خبره ور یاده کړه چې نوره له دې جنجاله خلاصه شي. تکې وینه د رنګ کې نشته تر څو به له دې ویرو سره د خپل بدن وینه وچوي. للمې په دې خبره ډېر سوچ کاوه. تل به فکر ته ګرځېده خو دا زغر سره به چې مخ شو نو د ویلو جرأت یې نه درلوده. د هغې پښتو او غیرت د دې کار اجازه نه ورکوله. شپې او ورځې تېرې شوې. موسمونه هم بدل شول. هغو ښځو انجونو چې للمې ورته خیاطي زده کړه اوس هر یو په خپل کور کې د جامو ګنډلو کاروبار شروع کړی و او د خپل کور نفقه یې اوس په خپل لاس پیدا کوله او کوچنیانې ښوونځیو ته تلل. د للمې له برکته هغه نجونې چې تعلیم کول یو لوی ارمان و او د کورنیو لخوا ورته اجازه نه ورکول کېده. د تعلیم کولو دې خوب او ارمان ته ورسېده او خوبونه یې په حقیقت بدل شول. مور او پلار یې په للمې ډېر ویاړ او فخر کولو. للمې ته د دې ښځو هغه دعا ډېر خوند او تسکین ورکوه چې ویل به یې د خپل زړه مراد ته ورسېږي. زموږ ژوند دې را جوړ کړ. موږ ته د ژوند کولو طریقه راوښودله. ژوند کول دې را زده کړل. په رښتیا چې هم یو با غیرته با شهامته ښځه تر ډېرو نارینهو څخه غوره او بهتره وي. تا وښودله چې ښځې کمزورې نه وي. که په یو لاس کې زنګو زنګولی شي نو په بل لاس کې جهان هم زنګولی شي. که د کور کارونه کوی شي د اولادونو پالنه روزنه د کور ساتنه او د میړه د مال او اولاد ساتنه کوي نو ګټنه او سرپرستي کاروبار هم کولی شي. للمې خدای پاک دې د زړه ارمان پوره خپلو هیلو او ارمانونو ته ورسیږي. للمه د ښوونځي په وروستي کال کې وه. اصغر هم خپل وروستی کال تجربه کولو. په للمې ډېرې جرګې راتللې. نه شوی زغملی. هغه د للمې له مرکو او جرګو ډېر وېرېده او للمې ته به یې د دې خبرو کولو جرأت او ډاډ ورکوه چې له هر ډول جرګو به انکار کوي. ویره به زړه ته نه راولي. زړه به دې نه وړوکی کوي. تل له زړه لوی او حوصله پراخه ساته. هغه به د هر څه ویله خو له خپل حاله یې خدای خبر و. هر کله به چې د للمې له کومې مرکې خبر شو نو زړه به یې اور اخیسته. تر دې چې له یو څو تنو د هغه هلکانو چې کورنیو ورته للمه غوښتل اصغر په خپل لاس رانیولي او ښه وهل او ډبول یې ورکړي وه او د للمې له مرکې یې منع کړي وه او تل به یې مور ورته ویل چې پلار مې له دې پرېکړې واړوه چې اول تعلیم پوره کول او وظیفه اخیستل بیا واده کول.
مورې څه کېږي، زه غواړم واده وکړم، زه خو وظیفې کولو ته ضرورت هم نه لرم. زه خپل کاروبار لرم، پیسې ګټم، نو دا وظیفه د څه لپاره؟ د اصغر پلار د هغو کسانو له جملې څخه و چې وایي زما خبره د کاڼي کرښه ده. هماغسې په خپله پرېکړه ولاړ و. په اصغر کټ مټ هماغه حال و چې هغه ځای سوځي چېرته چې اور بل وي. د اصغر په زړه کې هم د للمې د بېلتون او جدایي اور بل و. رنګ یې تکې ژېړ او شونډې یې پترې نیولې وه. خو نور د صبر کاسه راډکه شوه او په دې فکر کې چې پلار مهربانه وی کېدای شي زما پلار هم زما په حال او دردونو پوه شي او په ما ورحمېږي. کېدای شي دا ویر او ډار مې بې ځایه وي. اصغر هم خپل زړه ډاډه کړ او په ډېرې خوارۍ او عاجزۍ سره یې دا موضوع له خپل پلار سره د مور په موجودیت کې شریکه کړه او خپله مینه یې د للمې په مقابل کې په ډاګه وویله. پلار یې سم د واره نیغ ودرېد، سترګې له غوسې رډې راووتلې. په داسې حال کې یې خبرې شروع کړې چې له غوسې له خولې لاړې بادېدې. کوم څه چې دې وویل هغه دې په خپلو غوږونو واورېدل. بیا یې د اصغر په مخ داسې کلکه څپېړه ورکړه چې خوله یې له سرو وینو ډکه شوه. په ترخه او سپکه لهجه یې اصغر ته وویل: د مین بچیه، چې زه ژوندی یم دا کار به په خوب کې هم ونه شي. دا خلک به څه وایي؟ زما عزت او حیثیت به د دوو پیسو شي چې د زوی ښځه یې نه پیدا کېده، ځکه یې ورته داسې ملنګان خپل کړل. ته د عقل نه خلاص اول دې د خپل پلار نوم شان او دولت ته وګوره، بیا هغې کورنۍ ته وګوره چې له نیستۍ سرې ماښام ویده کېږي. سمه ده چې للمه بې مثاله ښکلې ده، خو زه به درته د للمې نه څو چنده ښایسته ښځه وکړم. که ته یو غواړې زه به درته دوه درې وکړم، خو پام چې د هغې فقیرې کورنۍ او د للمې نوم دې نور په خوله کې وانه وړه. دا بې ځایه مینه، دا افسانې، دا خیال پلونه او دا کوچني فکرونه دې له سره وباسه. اصغر په ډېره خواره لهجه پلار ته وویل: پلاره، مینه کله د هېرېدو وي او بیا په خپلوۍ او واړه کولو کې عزت، نسب، د کورنۍ دروندوالی او تر ټولو مهم انسانیت دی. ته خو پوهېږې چې هغوی څومره یو باعزته او شریفه کورنۍ ده. زه له تا ښځه نه غواړم، بس یوازې خپله للمه غواړم. پلار څه کېږي، د خلکو پر ځای دې د خپل زوی خوښي او ژوند ته وګوره. تا ته هر څه په پیسو کې ښکاري، خو داسې نه ده. که په پیسو انسان واخلي خو انسانیت پرې نشي اخیستی، که ښایست پرې واخلي خو حیا پرې نشي اخیستی، که زړه پرې واخلي خو مینه ترې نشي اخیستی. پلار یې له ډېرې غوسې نه په قهقه سره وخندل: ماشومه، ته اوس دومره لوی شوی چې خپل پلار ته د عقل ښایي. تا دا ببولالې د کومه یادې کړي هېره کړه، دا لیونتوب دې بس کړه، ځان سړی جوړ کړه. د یوې نجلۍ لپاره لکه د وړو ماشومانو چې پیسو اخیستو ته زارۍ کوي، نخرې او زارۍ دې شروع کړي. اصغر چې هر څه ویل، پلار یې پرې قانع نه شو او په قهر ترې له کوره ووت. بیا یې خپلې مور ته منتونه شروع کړل. مور یې ورته په مهربانه لهجه وویل: زویه، للمه د هماغې اولې ورځې نه زما خوښه وه. هغه بس خدای تا ته برابر جوړه کړې. زه خو به ډېره بختورم چې د للمې په شان یوه ښکلې، هوښیاره او باادبه اینګورې کور ته او د خپل زوی ژوند ته راولم. خو ته زړه مه خوره، زه به دې پلار پوی کړم. ستا د خوشحالۍ لپاره چې هر ډول کار وي زه یې کوم. د هغې ورځې وروسته د اصغر او پلار یې تل په دې خبرو سره جنجال پورته کېده. اصغر به چې هر ډول خبرې وکړي، خو د پلار د تیږې په شان سخت زړه به یې نه نرم کېده. خو اصغر هم قسم خوړلی و چې هوډ همت به نه ورکوم او په هر قیمت چې وي للمه به خپلوم، هغه هم په پوره دود او دستور سره. خو کله به یې هم په تش میدان کې یوازې پرې نه ږدم.
د للمې او اصغر حالت ورځ نه بلې ته بدتره کېده. رنګونه یې تکې ژېړه او وچې شونډې به ګرځېدل. اصغر ته د للمې ژېړ رنګ ډېر زور ورکاوه. زړه یې ډېر ورته ځورېده. للمې به تل هغه ته ډاډګیرنې په توګه ویل: اصغره، زه او ته به د زړه له تله راوتلې دعا کله هم نه ردېږي. دعا سره د انسان مخکې د 50 کلونو لیکلی تقدیر هم بدلیږي. زار دې شم، زړه مه خوره، زه به تل ستا وم او ستا په تمه به وم. اصغر په تندي چپ کړه او په ژړغوني غږ یې وویل: ته هم مه خفه کېږه، تا په کوم بې غیرته، بې همته او ډارن زړه نه دی بایللی. تا په یو پښتون زلمي زړه بایللی. د خپل هوډ او همت او د خدای په مرسته د خپلو دعاګانو په زور به دې خپله ناوې جوړوم. دا د یوه پښتون زلمي وعده ده در سره. شپې او ورځې په همدې ډول بدلېدې. د اصغر ورونه، مور او ټوله کورنۍ دې خپلوۍ ته راضي او خوښ ول، ځکه اصغر هغه درون او باعزته شخصیت و چې په خپل خوی او مهربانۍ د کورنۍ د هر یوه غړي په زړه کې ځانګړی ځای جوړ کړی و او ټولو یې پرېکړې ته احترام درلوده. د شپې ټول د ډوډۍ په خوړلو بوخت و او اصغر زړه نازړه، خو آخر یې خوله خبرو کولو ته را جوړه کړه او پلار ته یې ور وکتل. پلاره، د ټولو ورونو مخکې درته وایم، ته زما لپاره للمه وغواړه. زه یې په مقابل کې د ټول جایداد او شتو څخه تېرېږم. له تا نه خپله برخه او حق نه غواړم او للمه هم په خپل مصرف سره واده کوم. لارې چې د چرګ پتون خولې ته نیولی و لرې کړ، له خولې په دسمال پاکه کړه او سترګې یې همداسې په اصغر کې ګنډلې وې. خپل سر یې وخوځاوه: افسوس زویه، د یوې نجلۍ لپاره ځان له برخې او جایداده محرومه کوي. تا خو زما زړه ته شک راوغورځوه چې ته به زما خپل زوی وي یا نه. د اصغر د سر ویښته شاخ ودرېدل، زړه یې لمبه وکړه او په چیغه یې وویل: دا خو برخه ده چې سر مې هم پرې ځي، ترې نه یې منع کوم. افسوس په ما نه، پر تا پلاره. ستا دې په دې ډول بې رحمه زړه او په دې بې ځایه غرور، بس که واده راته کوي نو ښځه به مې یوازې للمه وي. که نه، زه واده له تا نه غواړم. بیا د خلکو خولې وربندې کړه او ځواب ورکړه. شپې او ورځې په هفتو او هفتې بالاخره په میاشتو بدلې شوې. د اصغر د پلار په زړه د جهل داسې تورتم خور و چې نه یې څه لیدل او نه یې اورېدل. د خپل کبر او غرور ګرداب داسې رانیولی و چې هېڅ یې د وجداني رحم او حقوق په نوم کوم څه نه پېژندل او نه یې هم د اصغر په فریادونو او ژېړ رنګ یې غوږ ګراوه. خو دا خبره یې پوره زړه ته ننوتې وه چې زوی یې څومره په للمې مین دی. اصغر یوه لاره او چاره هم پرې نه ښوده چې پلار راضي کړي. اخر یې د ملګرو په مشوره د کلي د مسجد امام او څو تنه سپین ږیري راوغوښتل او دا مسله یې ورسره شریکه کړه. سپین ږیرو او امام اصغر ته د پلار د راضي کولو لپاره پوره ډاډ او اطمینان ورکړ. د شپې ډېره ناوخته و. اصغر په حجره کې د امام او سپین ږیرو سره په ډېرې بې قرارۍ انتظار ایسته. ناڅاپه اسمان د سرو ګولیو څخه ډک شو. د ډزو غږونو له ځالې څخه مرغۍ والوځولې. اصغر په بیړه د باندې راووت. شېبه وروسته د موسیقۍ غږ انګازې جوړې کړې. د اصغر سترګې په پلار او د هغه په ملګرو ولګېدې. په سړک کتار موټرې ولاړې وې، ټولو په لوړ غږ سره خنداګانې کولې. کله چې اصغر ولید نو تر مټ یې ونیوه او د ټولو منځ ته یې کش کړ. په غاړه کې امیلونه ور واچول او د مبارک کلمه یې ورته تکراروله. اصغر حق حیران و. پلار یې موټر ته ورتېر شو. په ګلونو پوښل شوې ټوکرۍ یې ترې راواخیسته او د اصغر مخې ته یې راواړه. په لیدو یې د اصغر زړه ټکان وخور. پلار یې موسک شو او اصغر ته یې وویل: زویه، که پوه شې چې څوک او د چا لور مې درته کړې نو بیا به دې له خوښۍ خوله سره نه راټولېږي.
سمه جنتي هوره مې درته کړې. اصغر خپلې سترګې په هغه کې ورګنډلې وه او غوږونه یې څک نیولي وه. ګرانو اورېدونکو، دا وه له بېلتون وروسته د ناول 11مه برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. خدای مو مل شه.